کابل کې د لومړي ځل لپاره د شاتو مچیو اتحادیه جوړه شوه چې مسؤلین یې د دې اقدام موخه د شاتو مچیو لرونکو او حکومت ترمنځ لا زیاته همغږي او د دې سکتور وده په ګوته کوي. د دغه اتحادیې پرانیستي په مراسمو کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مشاور احمد ولي وزیري وایي هڅه کوي د دې سکتور تولیداتو ته له هېواده بهر د صادرولو زمینه برابره کړي. دغه سکتور کې په افغانستان کې په زرهاو خلک کار کوي. که چیرته لږه توجه ته وشي او دوی دغه مسلک ته خاصه توجه وکړي، لکه څنګه چې دوی په الحال صرف تولید کوي، کولی شو د وزارت په رهبرۍ د وزارت په توجه سره دغه محصول چې دی، دغه تولید چې دی، موږ ټولې دنیا ته صادر کړو. د دغه اتحادیې مشر شاه جهان مبارز بیا وایي هڅه کوي څو دې سکتور ته د ودې ورکولو ترڅنګ په یوه صادراتي سکتور بدل کړي. بله خبره څه کوله د صادراتو د وارداتو یا د نورو شیانو هغه ټولې مفتي صاحب دوی راوغوښتلې. موږ غواړو چې افغانستان په یو صادراتي زنبورداري لیول باندې برابر شي. اوس په افغانستان کې خپل زنبورداران ماشاءالله تولیدات زیات دي، خو د خارج نه نور شات راځي، د دوی بازار ټول نیولی دی. تقلب زیات او بیخي زیات او تقلب موږ غواړو چې تقلب مخه ونیسو. ورته مهال د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مالدارۍ او صحت حیواني رئیس مفتي ذاکر الله ذاکر بیا دا ډول بنسټونه د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو پل بولي او وایي دې برخه کې به د ستونزو ژر تر ژره حل کېدو جوګه شي. اتحادیې په هر سکتور کې اتحادیې چې دي دا ډېر لوی ارزښت لري. که موږ ووایو د اتحادیې جوړښت د دولت او د سکتور ترمنځ د پل حیثیت لري، چې موږ کولی شو چې د همدغې لارې د دولت پیغام د مربوطه سکتور ته ډېر په اسانۍ او په عاجل وخت کې ورسوو. همداسې د دغه سکتور ستونزې، مشکلات او دا په ډېر لنډ وخت کې دولت او دغه بش مسؤلینو ته رسیږي. د شاتو مچیو لرونکي د دغه اتحادیې جوړول د ټولو مچیو لرونکو په ګټه بولي او وایي له دې سره به یې تولیداتو ته ښه بازار پیدا شي او ستونزې به یې هوارې شي. دا خو ډېرې ښایسته ګټې لري، په دې موږ ډېر خوشحاله شو. تقریبا 40-50 کاله موږ دا اتحاده اوس ولیده چې جوړه شوه. اوسه پورې زموږ هېڅوک د غاږ والا نه و. لکه اوس په داخل کې یو مارکیټ موږ ته جوړ شي، زموږ به شات ویست، هغې به بیا خرڅلاو بازار نه و. کوم ځای کې به چې دکاندار به بغلا والو، لکه بغلا باندې یو شی چا نه اخلي، په خپل ریټ بیا خوښه وه چې څه رقم یې رانه اخیسته. اوس به دا موږ غوښتنه تر لرو چې مارکیټ راته جوړ که، بهر ته زموږ شات وارد که. افغانستان ډېر ښایسته شات لري. د دې اتحادیې ګټې خو ډېرې دي. معمولا هغه مچیو والا یا چې کوم مشکلات لري د حکومت سره یا د نور کوم مشکلات د خپل ژوند کې لري، هغه په اساني سره کولی شي چې د حکومت سره شریک کړي او حکومت د حل لارې ورته وګوري. هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره د تولیداتو او کورنیو محصولاتو برخو ته ځانګړې پاملرنه شوې او د اسلامي امارت مسؤلین تل د دغو تولیداتو پر ملاتړ او دوی ته د هر ډول اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار کوي.